بخاری شریف دی جل 1 صفحه نمبر 36 دی د یو صحابیه ده فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها نبی علیہ السلام تعالی د الله رسوله زه مستحاضه مزما وینه راځي نه بندګي سو که مونږ پرې فقال رسول الله صلی نبی علیہ السلام ته فرمای لا نه انما ذلك عرق دا رګ دی دا غینه دا وینه را روانه ولیس بحیز دا حیز نه دی بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینه په سوپر میل چې کله وګد حدیث دی چې کله د مونږ ټایم راځي په دې سره صرف او 10 ماتيږي د مونږ د ممانعت نشته به صرف ته او 10 کوا یعنی دا رګ دی دغه نه وینه هغه خارجيږي په دې سره او 10 ماتيږي ته او 10 کوا نو دې حدیث نه معلومه شو نبی سم د صحابیه ته د استحاضه په صورت کې د مونږ د پاره د او 10 حکم کړل د وجه دا پرمیل ده چې دا وینه د استحاضه د رګ نه وتلو والا وینه ده چې دا معنی صلات خو نه ده البته په دې سره او 10 باقی نه پاتې کیږي د وجه نه د مونږ په وخت کې او 10 کول پرې وځي نو دینه معلومه شو چې دا رګ نه وتون کې وینه بيدون کې وینه په دې سره او 10 ماتيږي نو هر کله چې د رګ نه وتون کې وینه دا او 10 ماتي نو بیا په هر هغه وینه چې د بدن د کوم ځینه وزي او بيدون کې بغیر سره په طریقې اولا سره او 10 ماتيږي ځکه چې وتون کې وینه دا د رګ نه وي بيدون کې وینه دا د رګ نه وي بل ځینه نه وي د دې وجه نه رسول الله صم قاعده کلیه دلته بیان کړ چې هر هغه بيدون کې وینه د بدن نه چې خارج شي بغیر سره او 10 ماتي د صحابیت رسول